کم کس مریض وي یا مسافر وي د هغه دپاره الله جل شانه رخصت ایښودی دی. په سورة البقره آیت نمبر 184 کې الله جل شانه ارشاد فرمائی فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. کم کس چې مریض وي یا مسافر وي نو هغه دې دا تعداد په نورو ورځو کې پوره کی. خو بیا ورپسې فرمایي وان تصوموا خیر لکم. که کم مریض دغه حساب وي یا مسافر دغه حساب وي چې روجي نیوي شي، څه کولی شي؟ روجي نیوي شي، نو الله جل شانه څه فرمایي خیر لکم، ستاسو دپاره دا غوره دي. یو خدا چې ټول خلک روجي نیسي نو ستاسو دپاره روجه نیول څه دي؟ آسان دي. بل د رمضان مبارک بابرکت میاشته په دې کې روجي نیول چې کوم دی ډېر کار ثواب دی. نو که کم مسافر یا کم مریض روجي نیوي شي نو دا د هغه دپاره غوره دي. البته مسافر یا مریض اگر روجه خوړل غواړي، هغه وایي چې زه روجه نشم نیوي، نو بیا هغه ته د دې رخصت دی، دته دې څه شي دی؟ رخصت دی، اجازت ورته شته دی چې دی دا مریض یا مسافر روجه ونه نیسي. دی څه ونه کي؟ روجه ونه نیسي. دی به بیا دا روجه په نورو ورځو کې دی به نیسي. البته کم یو مریض وي وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. کم یو مریض دغه حساب دی، دا د مریض مطابق کم یو مریض دغه حساب دی چې هغه طاقت نه لري رستو هم د روجو نیولو. بعضې مریضان دغه حساب وي چې هغې دائمي مریض وي، دائمي څه وي؟ بیماره وي. په دې خبره ورسېده هغه همیش دپاره بیماره وي، هغه روجې بلکل نشي وي. نو د هغې متعلق الله جل شانه دا فرمایي وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. چې کوم کس د روجې طاقت نه لري نو هغه به فدیه ورکوي، پیش 2 وخته ډوډۍ یو مسکین ته به ورکوي. ٹھیک شوله جی؟ 2 وخته ډوډۍ به یو مسکین ته ورکوي. د دې مقدار چې کوم دی صدقة الفطر د په باندې 2 کیلو اوړو چې څه قیمت راځي، د په باندې 2 کیلو اوړو چې څه قیمت راځي، دا د یو روجې فدیه ده. دا د یو روجې څه ده؟ فدیه ده. دا د مسکین دپاره 2 وخته طعام دی. بالفرض نن سبا چې کوم دی هغه 140 روپۍ راځي. بالفرض د په باندې 2 کیلو اوړو قیمت څومره راځي؟ بالفرض 140 روپۍ راځي. نو دی به د یو روجې په سر باندې څونه ورکوي؟ 140 روپۍ به ورکوي. خو غریب ته به یې ورکوي، مسکین ته به یې ورکوي. پوه شوې چې کوم غریب کس وي هغه ته به یې ورکوي. نو دا هغه چې دائمي مریض وي، دائمي مریض وي. یو کس دغه حساب دی چې هغه مریض دی، هغه د خپل روجو فدیه ورکړله، خو وروستو چې کوم دی هغه ټیک شولو، نو یاد ساتئ دی به دا روجې قضا به وروړي. دی به دا روجې څه وروړي؟ چې څومره روجې خوړلي د هغې قضا به وروړي. ځکه چې د ده دپاره فدیه ورکول وظیفه نه وه، د ده دپاره بیا روجې نیول وظیفه وه. په دې خبرو سره کم مریض چې د هغه د صحت امید کیدی شي هغه به فدیه نه ورکوي، هغه به څه کوي؟ هغه به د قضا به وروړي. فعدة من ایام اخر باندې هغه به د دې قضا به وروړي، نورو ورځو کې به دې تعداد پوره کوي. خو که کم یو کس شیخ فانی دی، ډېر زیات بوډا دی، روجي بالکل نشي نیوي، یا یو کس دائمي مریض دی، نو د هغه دپاره چې کوم دی هغه فدیة طعام مسکین، یو مسکین ته چې کوم دی 2 وخته ډوډۍ په باندې 2 کیلو اوړو چې څه قیمت دی بالفرض 140 روپۍ دی، نو یو مسکین ته به د یو روجې په سر باندې 140 روپۍ به ورکوي. ٹھیک شوله جی؟